د دین مراکز چې کوم دي نو هغه د خوارای شکار دي. د دین مراکز چې دي نو هغې طرف ته د مسلمان توجه نشته. د دین مراکزو طرف ته مسلمان خپل بچی نه ورکوي. دا یو څو طلبه د هر چا په سترګو کې پلانکی مدرسه کې 300 طالبان دي او دا سترګې ورپسې رایستي د نظره کوي او چې د ماسپخیني کې یوه بجه ټیم کې د هر یو ځای نه د راوځي میږتون داسې راوځي د سکول چوټي شي او دومره د یو سکول نه 200 راوځي هغه چا د نظره نه کړو. دا یو نه چې پوهې د انګریز تعلیم له څومره شیتلي دي او چې 300 طالبان بس هغه په نظر کې په سترګو کې او دا 300 هم ته لږ داسې اوچت که داسې لږې داسې وربره کم او صرف په دې ذلهدیر برانی نه په دې کتنی داسې ونوله که کلي پسې یو ورسېده نو انعام بدله درکړه. هغه هم د کومو علاقو نه چندي شوي د ماشومانو او هغه راغلي یو د یو ځای بل د بل ځای بل د بل ځای د خپل کلي واله چې دي نه بېغمه ناستي بې درده ناستي نه د نارینو مدرسو طرف ته توجه شته او نه د زنانو د مدرسو طرف ته توجه شته چې کوم علم نو که ډیر شي سکول کالج که یو ډیر شي کنه نو څه به شي مباح لکه پرسکول واجب کول خو څوک نشي کنه لکه که ډیر شي ډیر کنه نو مباح بشي او د هغې دپاره لګیا دي او دلته د قرآن مجید آیاتونه وایا او د حدیثونه وایا هر څه ورته وایا بیا هم ورته خپل اولاد نه راولي او چې کوم راغلي هغې ته اوزګار خیل وی لکه اوزګار خیل مدرسو والا ته هم اوزګار خیل وی که چا پبلک سکول کاروبار له جوړ کړی نو یاره ډېر ښه کار کوي او د ماشومانو ډېر ښه تربیت کوي او چې مدرسه د الله رب العزت د رضا دپاره جوړ کړي مړه د بلا زامن دي ګاډي پکې واغستل کسان. عجیبه ذهن دی د مسلمان ایو عجیبه فکر دی دا ولی هغه ورته ترقی ښکاري هغه ورته د دنیا عزت ښکاري او دا ورته د اوزګار خیلو خلکو ښکار ښکاري. بیا مالدار نسبدار هغه ته خو خپل زوی مدرسې ته راوستل تاڼې ته راوستل ښکاري چې دا مې لکه د خپله لاسه تباه او برباد کو د خپله لاسه مې تباه او برباد کو. ورونو که پکاریږي سبا برې دا د مدرسې والا پکاریږي. مولانا منظور نعمانی رحمه الله تعالی علماء دیوبند کی مشر عالم تیر شوی دی دا هغه پلار مولانا منظور نعمانی سے په ماشوموالی کې په مدرسه کې داخل کو نو یو ملګری و تعلیمي یافته بو نو ورته وی منظور سره د څه چلو کو هغه خو ډېر ذهین هلک دی څه چل یې ورسره وکړو هغه ورته وی منظور می دیوبند کې داخل کو چې قرآن او حدیث وی علم لمه داخل کو هغه ورته وی سکول کې بره داخل کړو نو چې څلورمه پاس کړو مونږ به نایب تحصیلدار برتی کړو چې یو څو وخت تیر شوی نو بیا به تحصیلدار و کلکټر وو او په هغه وخت کې به په دغه عهده باندې انګریزیانو نو لوی افسر به ته جوړ شوی دی به چې کمدنو په سکول کې او مدرسه کې څه چلو کی هغه پلار زمیدارو هو هوښیارو نو هغه ورته د اوږدو لنډو خبرو په ځای لنډه دا خبره وکړه وی زه چې څو پورې ژوندی یمه نو د منظور پیسو ته مې حاجت نشته یو لږه ځمکه خدای پاک دغه کړې ده په هغې کې غله کېږي د منظور ګټې ته زما حاجت نشته خو چې کله مړ شمه نو بیا به زما د منظور ګټې ته حاجت راځي چې مړ شم نو د منظور ګټې ته به مې حاجت راځي او هغه ګټه په ما پسې د مدرسې نه راځي هغه ما پسې بیا د سکوله نه راځي هغه ما پسې بیا د سکوله نه راځي. رونو د پلارانو ګټه ده د میندو ګټه ده د خویندو ګټه ده د رونو ګټه ده چې چا چې کمدنو یو ورور یو بچی هغه مدرسې ته ولیږو قرآن مجید کې نه دي
قرآن والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب الله تعالی فرمایلی دي چې دا غي درې نسله چې کمونو کامنډ